د څو مهمو خبرونو سرټکي. هیواد کې د ښاري فرهنګ پر دودولو د ولسمشر غني ټینګار. ولسمشر له هیوادوالو غواړي چې ښاري اصول په پام کې ونیسي. تهران ته د افغان جګپوړي پلاوي سفر. لویدیځ ګاونډي سره سیاسي او اقتصادي همکاریو پراخوالي په موخه صلاح الدین رباني ایران ته سفر کړی. او ایران کې د 12 کسانو اعدام شوي د نشهیي توکو قاچاق کوونکي وو. ستړي مه شئ، په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه درته لرو. زه فواد اکبرزی یم. ولسمشر غني د ښاروالانو په 2م ملي کنفرانس کې ویل چې افغانستان په ګدایۍ نه آبادیږي، په داسې حال کې چې په میلیونونو جریبه ځمکه غصب شوې. ولسمشر زیاته کړه چې د کابل ښار ودانیو 80 سلنۍ عرفي دي چې د خپله د دولت ناکامي ده او دغه کار انسجام غواړي. دغه راز نوموړي دا هم وویل چې خلک باید مالکیت ولري، خو په وینا یې لا نه دي توانېدلي چې مالکیت رامنځته کړي. نوموړي د بیلګې په توګه یاده کړه چې خیرخانې کې 1300 کورنیو ښاري اصول په پام کې نیولي. د هیواد بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یوه جګپوړي پلاوي په ملتیا سره نن سهار تهران ته تللی. په پام کې ده چې رباني به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د ایران امنیت شورا له مشر سره لیدنه ولري. دغه راز د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخوالی یاد شوی. دغه شان د سفر بله موخه د ترهګرۍ او نشهیي توکو پر وړاندې ګډه مبارزه یاده شوې. له دې سره یوه وخت کې یو شمېر هغه ایرانیان چې د افغانستان په بندخونو کې بندیان وو له افغان پلاوي سره یو ځای تهران ته لیږدول شوي. ویل کېږي چې ایران به هم یو شمېر افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. ننګرهار کې د ماین چاودنې 3 کسان ټپیان کړي. چاودنه نن سهار د بېسودو پلته څیرمه عبدالحق پارک کې شوې. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي پیښه کې ټپیان شوي ملکي کسان دي. د مشرقیوال په وینا چاودنه هغه مهال شوې چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سپورت کاوه. د پکتیا جانیخیلو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې نږدې 10 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دغې ولسوالۍ د سقوط په اړه نظرونه سره ویشلي. قومي مشران وایي د جانیخیلو ولسوالۍ پرون ګهیز په بشپړه توګه طالبانو نیولې، خو کورنیو چارو وزارت یې نه مني. بل لوري د پکتیا د والي ویان د دغې ولسوالۍ سقوط په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو د دغې ولسوالۍ له مرکزه شاتګ کړی. د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ سقوط که د امنیتي مسؤلینو کمزورتیا او تکتیکي پر شاتګ. له څو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. هغه نښته چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د پخواني مشر په وینا د دغې ولسوالۍ د سقوط لامل شوی. 3 روز جنگ شده، 130 نفر اونجا بود که پلیس محلی، پلیس ملی و نظمامه بوده. بالاخره کمک نرسیده، نتیجه شد که ولسوالی سقوط کرده. حال 40 پلیس که بیدرک است، حال ورده زنده معلوم نیست. له دې وړاندې امنیتي ځواکونو اعلان کړی دغې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو او امنیتي ځواکونو د خلاصون په موخه پراخ عملیات پیل کړي، خو طالبانو وړمه شپه پر دغې ولسوالۍ برید وکړ او امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. مختلفات پلیس ما که گفته بودیم محال راپور رسید که 14 نفر شهید شده و 16 نفر دیگه هم زخم برداشتن. ما بیشتر هم گفته بودیم که نیروهای امنیتی ما تکتیکی عقب نشینی کرده. ولسوالی در دست طالبان نیستن و در دست مامورین ملکی و نظامی ما نیستن. هر دویشان در کوه هستن، در اوجه درگیری دارن. خو د کورنیو چارو وزارت په بشپړ ډول د دغې ولسوالۍ سقوط ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو د دغې ولسوالۍ له ځینو کلیو د ناڅرګند دلیل له مخې پر شا تګ کړی. سره له دې چې له دې وړاندې دغې ولسوالۍ کې پولیس سرتیرو یک ټلویزیون سره په اړیکه کې ویلي وو چې دوی د ترهګرو لخوا کلابند دي او د پوځي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. متاسفانه دیگه آگاهی در جنگ بعضی موضوع پیش بینی شده نمیتونه. هنوز هم یک گپ تازه اتفاق رفتیده. ما میبینیم که چرا این حادثه صورت گرفت، اما برای گرفتن دوباره این ساحه و برای از اینکه این ساحه را دوباره تصرف بکنیم و نیروهای ما در دوباره مستقر شوند از امروز کار آغاز کردیم. ان شاء الله دوباره این ساحه تصویر میشه.
د دې سربیره طالبانو د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ په ځینو برخو کې پراخ عملیات ترسره کړي او دامګړۍ د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. هغه نښتې که چیرې مخنیوی ونه شي دغه ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. تر اوسه پورې چې کومه جګړه په حصارک ولسوالۍ کې نښتې ده د نږدې 200 په شاوخوا کې وسلوال طالبان وژل شوي دي او په لسګونو او سلګونو نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د دوی نظامي مسؤلین د ننګرهار په کچه همداراز د دوی د نورو برخو مالي برخو د دوی بېلابېلو برخو مسؤلین هغه پکې وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. خو له ننګرهار څخه لرې په شمال کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو شاهده ده. در خواجه غار هم الحمدلله که ساحات ولسوالی و تقریبا چند کیلومتر از ولسوالی دورتر هم به دست ماست ولی نقاطی که با ارچی هم مرز هستیم هم بر ارچی مشکلات بوده و هم بر ماست. د لوی درستیز مرستیال چې تخار ته تللی وایي چې طالبانو په کندوز کې ماتې خوړلې او اوس د دې وخت را رسېدلی څو امنیتي ځواکونه تخار کې طالبان وځپي. ولایت کندوز الحمدلله تمام راههایش باز شده و یک آمادگی گرفتیم تا که به سراغ ولسوالی خوجه‌غار بریم و مردم خوجه‌غار مشکلشانه و مشکلی که در اونجا وجود داره و مشکل برطرف بسازیم. د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ولسوالیو لاس په لاس کېدل له یو لړ غبرګونونو سره مخ شوي. د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز خان آباد، د تخار خواجه غار، د بغلان د هنۍ غوري او د لشکرګاه ښار شاوخوا او نعت علي ولسوالۍ ځینې کلي د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي. خو د پکتیا جاني خیلو ولسوالي نوې د طالبانو لاس ته ورغلې سره له دې چې له دې وړاندې د دغې ولسوالۍ د سقوط په اړه رپوټونه وو. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپلو ټولو همغاړو په مننې دا خبري ټولګه مو همدلته بشپړه شوه. تر بلې هغې ښې چارې د خدای په امان.